ښه نو لالا دا راته ووایه چې د ځمکې سره به څه کوو؟ څه به کوو؟ بس هغه څه به ورسره کوو چې زموږ دود او دستور دی، رسم و رواج دی. یعنې لالا ستا د خبرې مطلب دا دی چې خپلو کې وویشو؟ نو څه کې ګاونډیان هم ځان سره شریکې؟ نه لالا زما د خبرې نه مطلب دا و چې د خویندو سره به څه کوو؟ د خویندو په میراث کې څه لانجې کونجې دې پې منګه کوو، ګریوانونه دې پې منګه شکو او حق ته دې هغوی بډ وهلي ناست دي. د خویندو میندو حق نشته ځه. ولالا مونږ چې هر څه کړي هغې پسې مه ګرځه، د هغوی خو حق کېږي که نه؟ او بله دا چې زمونږ حق پوره دی او هغوی زمونږ په نیمه دی او بیا مونږ هغوی ته حق نه ورکوو. لالا دا ظلم نه دی؟ هېڅ ظلم نه دی. او دا تا نن څه حق راخیستي دي؟ که خپلې برخې نه دې ورته برخه ورکې ورېکه، زه چاته حق مق نه ورکوم، پوه شوې؟ سمه ده لالا، څنګه چې ستا خوښه وي. خو زه خو حرام نه خورم، زه به هرو مرو چې دی په خپل حق کې چې دی خویندو ته حق ورکوم، ځکه چې هغوی موږ سره د پلار په میراث کې شرکت لري. داسې خو نه ده چې صرف به زمونږ کېږي. ها سلام علیکم وروره، ښې؟ نه نه هېڅ خبره هم نه ده. او زه درځمه هېڅ خبره هم نشته. ښه چې کله زه درغلم بیا به ما او تا سره خبرې وکړو. بلکل. ولاله خیرت خو به وي، پرېږده څه خبره ده چې کلک دې نیولی ما؟ خیرت نسته، سر دی. نه تا چې خویندو ته برخه ورکوله خو د خپلې برخې نه به دې ورکړې وه که نه؟ زما برخې نه دې ولې برخه ورکوله؟ نو ما څه کړي دي ولاله؟ هر څه چې کړي دي خویندو کړي دي، عریضه هم هغوی کړې ده او خپل حق هم هغوی غوښتی. او دا لارې چارې ورته چا ښودلي؟ خو همدا ښودلي که نه؟ نو ښه نه شوله ولاله چې د حرام هم خلاص کړي. نه په دې حرامه ځمکه کې هېڅ شی ته ته صبر چې حرام و حلال درته وښیم. چېرته لاړې؟